पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख. زمانم مفتی خیالی جان ما خپل زده کړې یا پوهنې زده ما له دارالعلوم حقاني اکوړه خټک زده کړې د اخري فارغ التحصیل کوم په اسلام آباد کې یو کانفرنس شوی دی د طاهر اشرفي په سربراهي کې. پاکستان کې موضوع او متعدي بیماریانې دي چې هغه عوام ته آګاهي وشي چې د علماو له اړخه څخه د هغو رهنمایي وشي. نو پر دې شی باندې خو اول وار موږ د ګورنمنت شکریا ادا کوو چې ګورنمنت یو دغه لوی کار کوي چې دای د ځان سره چې کم خلک یو بنیادی ذمہواری جوړه چې هغه هم له ځان سره مرګري کی. هغه د دې چې علما خو په معاشره کې هغه کردار لري چې هر څوک یو عمل کوي له دوی د رهنمایي اخی. نو دلته په عوام کې یو سوچ شعور سره جوړ شوی دی سیاره د فولیو بڅنګي دغه چونکې ساينسي شی دی. ساينس به د دې رهنمایي کوي او د دې هغه کوي سیاره دا کومه بیماری ده او د دې ویکسین کم اعتبار لري. د علماو بقاعده د صلحه علماو پر دې فتوا ده او هغه جید علما چې په هغه کې تکی صاحب دی، په هغه کې دارالعلوم حقانیه ده، په هغه کې بنورټون دی، په هغه کې د پاکستان ګرد علماو متفقه پر دې شی باندې فتوا ده سیاره دا واقعي موضوع بیماری ده او د دې دا ویکسین پلاول دا ضروری کار دی او شکار دی. دغه علماو تفکر دی چې د ګورنمنت مرسته وکي او ګورنمنت تفکر دی چې په وخت کې علما د ځان مرګري کی او عوام تفکر دی چې د ګورنمنت او د علماو خبره واوري. او درېمه دا ده چې فکر دی عوام هم دا شعور ولري چې یو طبيعي شی طبيعي بیماری دغه د یو ډاکټر د وینا مطابق واوري او عمل وکړي. نو دغه کانفرنسونه چې دي دغه درې څلور کار کوي. یو خدا د خلکو ته دا شعور کوي چې موږ د ګورنمنت مرسته په دغه عمل کې کوو چې دا کوم موجوده دوی روان کړی دی یو متعدي او موضوع بیماریانې د ختمولو کې دا یو ډیر ښه عمل دی. او د ګورنمنت بیا دویمه دغه شکریا موږ ادا کوو چې دای په هر عمل کې عوام ته دا ښکار کوي چې یاره عوام هم زما عوام دي، علما هم زما علما دي او علما اوس کوم کردار دی په د ګورنمنت او د عوام په منځ کې دغه هم ښکار کېدل ګورنمنت کوي. موږ دغه عمل شکریا ادا کوو.